السلام علیکم زما ګراني مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو چې څنګه تاسو ته پته ده نیلم ګل او د مراد جګړه راغلی و جګړه اوس داسې حد ته ورسېده چې مراد چې دی نو د نیلم ګل یو څه داسې تصویران فحشي او بربنډې تصویران هغه په سوشل میډیا باندې ورکړی او هغې نه پس بیا نیلم ګل له داسې غوسه ورغه هغې چې دی نو چې څونه دی غلط کارونه کړي هغې په سوشل میډیا باندې ورکړي چې آیا دا کار شوی دی دا او بیا نیلم ګل داسې خبره وکړه داسې یوه خبره وکړه چې د مراد مور یاد کا نو زه به هغې سره داسې هسې به وکړم نو په دې خبره باندې بیا مراد له د مراد رور د غوسه ډېر سخته ورغه نو هغې بیا لاړه د شپې ټایم کې نیلم ګل کره لاړه او دواړه رونه نو نیلم ګل رانیولې ده سمه وهلې ټکلې ده او د هغې خپې لاسونو باندې سم چې دی نو ګزارونه کړي دي نو دې ټایم کې نیلم ګل په هسپتال کې پراته ده او نیلم ګل دا گزارش وکړو دا ریکویسټ یې وکړو چې تاسو چې دی نو ما سره مرسته وکئ او زما دا حال کړی دی مراد او د مراد رور نو زه نیلم ګل ته دا پیغام ورکول غواړم نیلم ګل زما خبره ووره ستا مرسته به زه کوم او خبره داسې ده یو شرط مې در سره شرط دا دی چې ته دا کنجرتوب او دا ډمتوب پرېږدې ولې چې تر څو پورې ته دا ډمتوب او کنجرتوب نه پرېږدې که نه مونږ ستا یو قسم ستا مرسته نه کوي او باقي پاتې شوه ستاسو دا پرسنل لایف هغې کې مونږ زیات انټرفیر خو نه شو کولی خو خبره داسې ده که نه مونږ به ستا په حق کې به آواز اوچتو آیا چې تا سره زیاتي کېږي مونږ به د هغې آواز به اوچتو خو خبره داسې ده ته نور دا ډمتوب او دا فحشي او دا چې دی نو دا کنجرتوب پرېږده نو انشاءالله مونږ ټول به ستا سرې ولاړ یو او ستا حق دپاره به آواز اوچتو او نور باقي په تا باندې به یو ذره ظلم به نه کېږي خو خبره داسې ده ته دا نور کنجرتوب او فحشي دا کارونه ته پرېږده ولې چې کوم اول به دې کوله نو اول ته د مراد ښځه وې اوس هغه دله طلاق درکړه اوس چې دی نو ته خپل کور کې خو دا مهرباني وکړه دا نور کنجرتوب پرېږده او دا نور چې کوم دی نو دا اول به دې چې څه کول هغه ستا او ستا د خاوند هغه وه خو اوس ستا خاوند تاله طلاق درکړو ستا خپل ژوند دی نو ته خپل ژوند کې داسې غلط کار ونه کوې چې کوم کې تا ته بیا نقصان در رسي او بیا ته په خپل ځان باندې بیا پښیمانه شي چې آیا چې دا غلط کار ما نو کړی نو ښه وه نو زما درته دا نصیحت دی چې دې کارونه نه باز راشه او د الله پاک لاره اختیاره کړه خپل مونځ ودس کوه او خپل قرآن پاک سبق وایه دا دله ډېر زیات مفید دی او فایده مند دی ولې چې ستا دنیا او آخرت دواړه به دې سره جوړیږي بس دا ورکوټې شانتې نیلم ګل ستا دپاره زما میسیج و امید لرم چې ته به زما په دې خبره باندې به عمل به کې او الله دې تا کامیاب که او ستا چې کوم دا مشکلات او آفات راغلي دي الله پاک زر تر زر تا نه دا لرې که او خبره دا ده چې ته دا کنجرتوب او دا ډمتوب پرېږده ملګرو دا ورکوټ شانتې میسیج و نیلم ګل دپاره چې ویډیو هم ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ چې کوم ملګرو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی هغوی ته زه ریکویسټ کوم تاسو زما چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ والسلام